ولی الله تعالی کافرانو ته هم رزق ورکوي. د سورة البقره 126 آیات یو حیرانونکی جواب لري. او یاد کړه هغه وخت کله چې ابراهیم علیه السلام وویل ای زما ربه دا ښار یعنې مکه معظمه امن لرونکی وګرځوه او د دې اوسېدونکو ته له میوو څخه روزي ورکړه، هغو ته چې پر الله او د آخرت پر ورځې ایمان لري. الله تعالی ورته وفرمیل هو، څوک چې کافر شي هغه ته به هم لږ وخت ګټه او خوند ورکړم، بیا به یې د اور عذاب ته اړ کړم او هغه ډیر بد انجام دی. حضرت ابراهیم علیه السلام د مکې مکرمې لپاره دعا وکړه چې دا ښار د امن او سوله ولري. هغه د مکې د مؤمنانو لپاره د رزق او نعمت غوښتنه وکړه. الله تعالی ورته وفرمیل چې د دنیا نعمتونه یوازې مؤمنانو ته نه بلکې کافرانو ته هم ورکول کیږي، خو د کافر لپاره د دنیا ګټه لنډمهاله ده، وروسته به د خپلو اعمالو حساب ورکوي. له دې آیات څخه څرګندېږي چې د دنیا رزق د الله عام رحمت دی، خو د آخرت بریا د ایمان او نیکو عملونو پورې تړلې ده. دا آیات د حضرت ابراهیم علیه السلام د هغو دعاو برخه ده چې کله یې مکه د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام او د هغه د مور هاجرې علیه السلام د استوګنې لپاره پرېښوده. هغه د دې سیمې د امن، سوکالۍ او رزق لپاره دعا وکړه.